په دې وروستیو کې د کرونا وایرس د ګرځبندیز له امله د نورو توکو ترڅنګ د هګیو او چرګانو غوښو بیې هم لوړې شوې چې یوه هګۍ په عام بازار کې 10 افغانۍ پلورل کیږي. اوس د چرګانو غوښو او هګیو واردونکو او تولیدونکو سوداګرو کابل کې یو مرکز پرانست چې 1 کیلو د چرګ غوښه به 180 او یوه هګۍ به په 8 افغانۍ پلوري. دوی په پام کې لري چې 3 نور مرکزونه هم د کابل ښار بیلابیلو برخو کې پرانیزي. با شما اعلان میکنیم به همشهری‌ها که همیشه به شکل دائمی فی کیلو از قرار 160 افغانی قابل دسترس می باشه. همچنان تخم مرغ فی بیضه به 8 افغانی ما اینجا به فروش میرسانیم. ما فعلا از گوشت مرغ خودکفا هستیم، نمیخوایم که واردات گوشت مرغ ما داشته باشیم، اما اگر از تخم مرغ ما خودکفا نیستیم، اقلا دولت باید اجازه بده که تخم مرغ تاجرای وارد کننده ما وارد بکنن که تا از همین قیمت گزافی که فعلا در بازارها به فروش میرسه جلوگیری شوه. سوداګر وایي د هیواد بندرونو کې لارۍ هګۍ او د چرګانو غوښې ایثار دي چې په نن او سبا کې به چارې بشپړې او کابل ته د راتګ اجازه ترلاسه کړي. د دغه هګیو او چرګانو غوښو په راتګ سره به نرخونو کې نور هم ټیټوالی راشي، خو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د قاچاق مخه ونیسي. سکتور مرغداری افغانستان متضرر از قاچاق و عدم محصولاتی است که وارد میشه به کشور. ما خواهان جلوگیری از اونها هستیم. ما هیچ وقت نگفتیم که در تخم مرغ ما خودکفا هستیم، ولی برای رشد سکتور مرغداری افغانستان، برای رشد فارمای بخش تخمی خود ما خواهان یک مکانیزمی هستیم که توسط از اون مکانیزم واردات صورت بگیرد. برای وزارت زراعت در همکاری و هماهنگی با ادارات زیراب تلاش به این دارد تا قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان هم در قیمت تخم تغییرات بیاید و هم ما بتونیم تخم وافر و با کیفیت دسترس هموطنان خود داشته باشیم ان شاء الله. غوښتنه دا ده چې حکومت دې له نورو او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي د لومړنیو توکو صادرات او واردات عادي کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي.